هغه نښې چې تاسو بریالي ښیي. اوله برخه بریالیتوب بل څه نه دی مګر دا چې له ستونزو لوړو ژورو سره مخ شئ او مبارزه ورسره وکړئ او په ورته وخت کې خپل زغم او صبر هم له لاسه ورنه کړئ. که تاسو نورو ته د درناوي په ارزښت پوهیږئ نو په دې پوه شئ چې د بریالیتوب تر ټولو مهم پړاو کې یاست. د دغو ځانګړنو نښو په لرلو سره تاسو هم یو بریالي کس یاست. لومړی د عاید په فکر کې نه یاست. که تاسو پرته له دې چې میاشتنی عاید ته مو پام وکړئ د ورځني ژوند د تیرولو وړتیا ولرئ نو قطعا بریالي یاست. ښایي ونه شئ کولی لږ ساعتونه ځان ته وپیرئ خو که د ژوند ورځې مو په آرام ډول تیرې کړئ بریالي یاست. دویم د نورو لخوا د ستاینې په لټه کې نه یاست. د خواخوږو او همکارانو له لوري ستاینې پسې ګرځېدل هغه څه چې معمولا موږ د ځوانۍ په دوران کې تجربه کړي دي. که خپل شاوخوا کې د دې په لټه کې نه یاست چې افراد تاسې د بېلابېلو څیزونو په پار وستایي نو ډاډه شئ چې تاسې د هغه پړاو هم بریالی کړی چې فکر یې کوئ. دریم د خپل ماضي په پرتله مو بدلون موندلی. د خپل ژوند یو کال مخکې ته مو پاملرنه وکړئ. فکر کوئ چې هر څه آرامه شوي دي په کور او کار ځای کې هم همداسې. که داسې وي نو په احتمال سره کولی شئ ووایئ چې ژوند مو ډیر بریالی دی. څلورم برنامه لرئ. هغه بریالیتوب چې د یو غښتلي جوړښت او اوږدمهاله برنامې په لرلو سره ترلاسه شي غوره او په زړه پورې دی. که تاسې د خپل ژوندانه د موخو د ترلاسه کولو لپاره یو چوکاټ لرئ نو اوس مهال بشپړ ډول یو بریالی شخص یاست. ډیری خلک نقشه نه لري او بې موخې دي. پنځم د لا ډیرو څیزونو د ترلاسه کولو په لټه کې یاست. د هغو اشخاصو لپاره چې ښایي احساس وکړي په ژوندانه کې په سمه توګه عمل نه کوي په ژوندانه کې د لا ډیرو څیزونو سره لیوالتیا ګټوره ده. د غوره څیزونو د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا د اشخاصو د بریالي کېدو سبب ګرځي. شپږم سهار وختي پاڅېږئ. که غواړئ چې ژوند مو بریالی کړئ نو نشئ کولی چې هره ورځ مو له غرمې وروسته پیل کړئ. کله چې متوجه شوئ چې پیل ته چمتو یاست نو کولی شئ چې د بریالي ژوند سبک ولرئ او په بریالي شخصیت باندې واوړئ. د دې ویډیو دویمه برخه به په بل وخت کې درته نشر کړو. دا مطلب محمد عزیز پردیس ژباړلی دی.